چې انګلیش کې وایي wishes convert into ashes. ارمانونه خاورې ایرې کېږي. یو ځل جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وشوله چې کله ته ژاړې؟ هغه ورته بالکل زه اکثریت ژاړم. ویل کوم حالت کې ژاړم او کوم حالت کې خاندم؟ ویل کوم حالت کې ته خاندې؟ وایي خاندم هله چې الله پاک یو شی په دنیا کې نه ده پیدا کړی، یو شی په دنیا کې نه ده تخلیق کړی، خلق شوی نه ده او انسانان ورپسې ګرځي. ویل هغه څه شی ده؟ وایي هغه راحت ده، سکون ده، آرامي ده چې هغه په دنیا کې الله نه ده پیدا کړی او انسان ورپسې منډې وهي. وایي پیغله ګوره، یو پیغله جنۍ کوشش کوي چې کاشکې زه واده شم. واده کړې جنۍ وایي چې کاشکې زه پیغله وای که نه، او بیا چې د چا بچي اوسېږي او بچي نااهله اوسېږي، صحیح نه اوسېږي، هغه وایي کاشکې مې بچي نه وای. او د چا چې بچي نه اوسېږي هغه وایي چې الله پاکه کاشکې یو لور راکړې، بچی راکړې، خو چې راکړې. او مطلب کم ځوان کس وایي کاشکې زه ماشوم وای، ماشوم وایي کاشکې زه ځوان شم، بوډا وایي کاشکې چې بیرته ځواني راشي. نو تاسو وګورئ که نه، همیشه ریورس اکشن روان ده، همیشه خلک غواړي، یعنې مطلب راحت دنیا کې نشته. قسم په خدای چې په هر حالت کې انسان ته مشکل ده. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا د مسلمانانو دپاره الله پاک بندیخانه جوړه کړې ده او د کافرانو دپاره جنت. نو مطلب مې دا ده چې الله پاک تاسو ته څه درکړي اوسېږي په هغه شکر وباسئ، شکر ادا کړئ چې الله پاکه شکر چې ځواني دې راکړې ده، مسلمان دې پیدا کړی یم، د طاقت د عبادت طاقت دې راکړی ده، بس دا کافي ده ما دپاره. شکرګزاره انسان الله پاک خوښوي. الله پاک هیڅکله په هغه باندې الزامات نه لګوي. الله پاک ظالمه نه دی چې په چا ظلم وکړي. یاد ساته کوم کس چې الله پاک د خپل رحمت څخه لرې کوي هغه د پیسې نه اخلي، ګاډي ته نه اخلي، موټر ته نه اخلي، رزق ته نه اخلي، الله پاک د سجدې توفیق ته نه اخلي. بیا به منځونه نه کوي، عبادت به نه کوي، روژې به نه نیسي. نو انسان به اسلامي طور ډېر کمزوری شي، اسلامي طور به الله پاک هغه ذلیله کړي او ځمکې ته به یې خطا کړي. داسې ډېر څه دي چې تاسو سره شریکم. یو خو موسم ډېر زیات ګرم ده او بل زما کامرمین هم چې دا ډېر زیات خولې شو، الله پاک دې ته هم اجر ورکړي ځکه ویډیو زما وکړله. ډېره زیاته مننه. الله تعالی دې وکړي چې زما د ویډیو څخه یو پوینټ تاسو حاصل کړی اوسېږي، همدغه ما دپاره ډېره ده. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.